د لیوال ملي پوهې پروګرام وسایل نه همت اړین دی. د ټکنالوژۍ په مرسته زده کړه په هر کور، هر ځای، هر وخت او هر عمر کې پرته له ښوونکي او ښوونځي. په سبق به پیل وکړو. د پښتو لیک کتاب مو راواخلئ. زموږ د نن ورځې سبق دی زه یا زال. زه یا زال د پښتو په تورو کې 15 توری دی چې د نن ورځې په درس کې به یې ووایو. د کتاب 15 مخ راواړوئ. په دغه زرغون رنګي چوکاټ کې دغه په تور رنګ غاړ د زال توری لیکل شوی دی. دا ګورئ، د هغه شی چې له پاس نه ښکته او بیا کیڼ لور ته په مایل شکل حرکت کوي. دا راښیي چې زال داسې لیکل کیږي. د زال توري شکل او نوم مو وپېژندل. اوس د زال توري په غږ خبرې کوو. دا ګورئ، زال توری په کلمه کې څنګه لیکل کیږي. دا ګورئ، ذخیره او ترې لاندې اذان لیکل شوی دی. دا ګورئ، د ذخیرې په نوم کې یو ځلې او د اذان په کلمه کې هم یو ځلې د زال توری راغلی چې هر د زال توری په سره رنګ لیکل شوی دی. زال د ذخیرې د کلمې په سر کې د لیکل شوي زال توري غږ دی لکه ذخیره. تاسې ووایئ ذخیره، بیا ووایئ ذخیره. د اذان په کلمه کې د زال د غږ شکل په ځانته شکل په سر کې راغلی دی لکه اذان. ما څو ځلې کلمه یاده کړه. کلمه څه ته وایي؟ د څو تورو له یو ځای کېدو کلمه جوړیږي لکه ذخیره. شاباس. اوس مو چې د زال غږ پیدا کړ، په دې هم ځان وپوهوئ چې د زال توری له نورو تورو سره د تړلو پر وخت په پای کې شکل بدلوي. د زال توری په لیکنه کې 2 ډوله راځي. اول یوازې په خپله، دویم زال له بل توري سره په پای کې تړلی لکه د کاغذ په کلمه کې. اوس دا ګورئ، زال په کلمه کې څنګه لیکل کیږي. دا ګورئ، ذخیره او ترې لاندې اذان لیکل شوی دی. دا ګورئ، د ذخیره په کلمه کې یو ځلې او د اذان په کلمه کې هم یو ځلې د زال توری په سر کې په ځانته شکل راغلی چې په سره رنګ لیکل شوی دی. ګورئ، دا بل زرغون رنګي چوکاټ کې ذخیره رسمه شوې ده. پوهیږئ چې ذخیره یې ولې رسمه کړې ده؟ اندېښنه مه کوئ، زه یې درته وایم. دا د دې لپاره چې د ذخیرې انځور مو په ذهن کې ښه ځای ونیسي او په تورو د ذخیرې د کلمې لیکل یاد کړئ. د ذخیرې کلمه له 5 تورو جوړه شوې ده: زال، خې یا څرګنده، رې، هې. توري چې سره یو ځای شي نو ذخیره لوستل کیږي. دا ګورئ، د اذان کلمه له 4 تورو نه جوړه شوې ده: الف، زال، الف، نون. د ذخیره او اذان په کلمو کې مو زال لیکل ولیدل. اوس به د زال توري د سبق نورو برخو ته راشو. دا سور چوکاټ وینئ چې پکې لیکل شوي دي د زال کارونه په جمله کې. ښه نو، تاسې غواړئ د جملې په معنا ځان پوه کړئ. د جملې په معنا مو پوهوم. ښه ورته ځیر شئ. جمله د یو څو کلمو یو ځای کولو ته وایي. لکه ذخیره پیژنې. اوس لاندې دا تور چوکاټ وګورئ. په دې تور چوکاټ کې په شنه رنګ لیکل شوي 2 جملې دي چې په هره کلمه کې د زال توري کارونه په سره رنګ روښانه شوي. ذخیره پیژنې. هو، ذخیره زیرمې ته وایي.
اوس باندې تور چوکاټ کې په سپین رنګ همدا جملې بیا لیکل شوي دي، خو یو توپیر یا فرق پکې ښکاري. که رښتیا پوه شوي یاست دا توپیر یې ماته وښیئ. شاباس، تا په هر هغه زال ګوته کېښوده چې زیړ دی. ګورئ دلته 2 ځلې د زال توری راغلی دی. اوس نو قلم راواخلئ او د هر زیړ زال پر سر زال ولیکئ چې د زال لیکل مو زده شي. دا کار ځکه کوو چې د دې تور چوکاټ د پاسه په کیڼه خوا کې په زیړ چوکاټ کې درته لیکلي دي د زال د کارونې ځایونه روښانه کړئ. د زال توري یوازې شکل لیکو. ډېر ښه، په تور چوکاټ کار وشو. اوس راځو شنه چوکاټ ته چې نورې جملې زده کړئ. ملا اذان کوي. زکي جومات ته ځي. په شنه چوکاټ کې وګورئ دلته جملې په تور رنګ او هر زال په سره رنګ راغلی دی. اوس په همدې شنه چوکاټ کې په سپین رنګ همدا جملې بیا لیکل شوي دي. دا ځل مو هم د نښې منځ وویشت. په هر هغه زال مو قلم کېښوده چې زیړ رنګ لري. دلته هر زال په زیړ رنګ لیکل شوی دی. یو زال د اذان د کلمې په سر کې په ځانته شکل راغلی دی او یو زال د زکي د کلمې په سر کې په ځانته شکل راغلی دی. ملا اذان کوي او دویمه جمله داسې ویل کیږي زکي جومات ته ځي. اوس قلم راواخلئ دا په سپین او زیړ رنګ چې ملا اذان کوي لیکل شوي پر سر یې ولیکئ چې لیک مو زده شي. او همدارنګه زکي جومات ته ځي د جملې په سر ولیکئ. ملا اذان کوي. زکي جومات ته ځي. اوس به راشو سره چوکاټ ته. دا پورتنۍ ټولې جملې پکې راوړي دي. ذخیره پیژنې؟ هو، ذخیره زیرمې ته وایي. ملا اذان کوي. زکي جومات ته ځي. د همدې جملو ترڅنګ یې بیرته همدا جملې لیکلي دي. خو توپیر یې دا دی چې په هر شنه او تور چوکاټ کې هر یو زال په مختلفو رنګونو راغلی دی. خو په دې سره چوکاټ کې ټول توري په سپین رنګ لیکل شوي دي. اوس نو قلم راواخلئ د دې سپینو جملو پر سر ولیکئ چې لیکل مو زده شي. که زده مو نه وي نو دا سبق له ځانونو سره بیا بیا واورئ. ذخیره پیژنې؟ هو،
ذخیره زیرمه تا وایی ملا آذان کاوی زکی جومات تا زی تر سره چوکاټ لاندې خړ چوکاټ ته راځو. د خړ چوکاټ په سر کې د لاس او قلم نښې او د تمرین کلمه ګورئ چې په سره رنګ لیکل شوې ده. وارخطا کېږئ مه. د تمرین په معنا مو هم پوهوم. د یوه کار بیا بیا کولو ته تمرین وایي. په تمرین سبق ښه یادیږي. که تاسې د یو شي نوم یو ځلې واورئ کیدای شي لږ وخت وروسته درنه هیر شي، خو که څو ځله یې واورئ بیا مو په یاد کې ښه پاتې کیږي. اوس چې د تمرین په معنا پوه شوئ راځئ چې تمرین وکړو. تر تمرین لاندې په ټکو ټکو باندې څو ځله د زال توری لیکل شوی دی. د دې هر یوه زال د پاسه زال ولیکئ. کله مو چې هر زال ولیکه کیڼې خواته ځیر شئ، څلور جملې په ټکي ټکي خط لیکل شوي دي. د هرې یوې جملې د پاسه هم لیکل وکړئ چې دا ټولې جملې مو په یاد کې پاتې شي. ذخیره پیژنې؟ هو، ذخیره زیرمې ته وایي. ملا اذان کوي. ذکي جومات ته ځي. بیا په همدې خړ چوکاټ کې دوه کرښې ګورئ. زه پوه شوم چې اوس تکړه شوي یاست. دلته اوس په شنه کرښه د یوازې زال تمرین وکړئ. د زال توري یوازې شکل لیکو. اوس په سره کرښه د بل توري سره د تړلي زال تمرین وکړئ. د زال توري په پای کې شکل لیکو. په زیړه کرښه ذخیره پیژنې ولیکئ او په توره کرښه هو ذخیره زیرمې ته وایي ولیکئ. د زال توري یوازې شکل لیکو. د زال توري یوازې شکل لیکو. د زال توري په پای کې شکل لیکو. د زال توري په پای کې شکل لیکو. د زال توري یوازې شکل لیکو. د زال توري یوازې شکل لیکو. د زال توري په پای کې شکل لیکو. د زال توري په پای کې شکل لیکو. د زال توري په پای کې شکل لیکو. ذخیره پیژنې؟ هو، ذخیره زیرمې ته وایي. ملا اذان کاوی. ذخیره پیژنې؟ هو، ذخیره زیرمې ته وایي. ملا اذان کاوی. ذخیره پیژنې؟ هو، ذخیره زیرمې ته وایي. ملا اذان کاوی. ذخیره پیژنې؟ هو، ذخیره زیرمې ته وایي. ملا
زاوی زاکی جوما تازی. د زال توری یوازې شکل لیکو. د زال توری یوازې شکل لیکو. د زال توری په پای کې شکل لیکو. زایرا پیرانی هو زاخیره زمی تاوایی. په دې لوست کې مو زده کړل د لیک په وخت کې د زال شکلونه لکه ذخیره، کاغذ یوازې داسې لیکل کیږي. له نورو تورو سره ګډ په پای کې داسې لیکل کیږي. کلمې مو زده کړې. تمرین، جمله، روښانه، ځایونه، ذخیره، آذان، کاغذ، ملا، پیژنې، جومات او داسې نور. له دې ویډیو سره د لیک کتاب په زده کړه کې ډېره مرسته کوي. د کتاب ترلاسي لپاره پته ده LLS@leval.com 003 280 40 د نورو معلوماتو لپاره لیوال د لرې ښوونځي تګلاره وګورئ.